د لوی جرګې تالار کې په درې ورځني جوړ شوي نندارتون کې بیلابیل داخلي تولیدات او سوداګریز توکي نندارې ته وړاندې شول. د افغانستان په تولیدي فابریکو او شرکتونو کې تولید شوي توکي، همدارنګه د میرمنو لاسي صنایع، کرنیز محصولات، ماشین آلات او یو شمېر نقاشي او هنري اثار په دغه نندارتون کې نندارې ته وړاندې شول چې هره ورځ ترې زرګونو هیوادوالو او سوداګرو لیدنه وکړه. ما تانستیم مقامات دوستای ما را همگی آمدن تقدیر کردن از کارها، خوش بودن و رضایت نشان دادن و از اکثریت از اونا بر ما وعده دادن که فرمایشات خود را همچنان میارن و پارچه ها و کالاهایی که اینجا دیدن پسندشان قرار گرفت. په دغه نندارتون کې چې تاسو ګورئ مونږه مختلف بروشورونه بوکلیټونه راوړي دي ترڅو خلک د سړې میاشتې په باره کې عامه پوهاوی ترلاسه کړي. په دې بوکلیټونو کې د افغاني سړې میاشتې پیژندنه ده چې افغاني سړې میاشت څه رقم نهاد دی او کوم خدمات خلکو ته وړاندې کوي. همچون نمایشگاه در افغانستان به رشد اقتصاد وطن و به بانک‌های خصوصی همچون نهادهای دیگه که خیلی مفید است. د نندارتون ګډونوالو وویل چې دا ډول نندارتونونو جوړول سوداګرۍ وده کوي او د هیواد په فابریکو کې تولید شویو توکو ته د خرڅلاو ښه بازارموندنه کیږي. برندگی که می‌بینیم از خود ما است، تولید و ساخت وطن است و تازه با کار و فعالیت آغاز کردیم و تمامی چیزا را که می‌بینیم کلش کار دست است. تمامی مسئولات ما کار دست است. بخش مورد دوزی شلایده زنانه داریم و تمام کارمندای ما از طبقه اوناس میباشند و کلش کارا را که میکنن طبقه اوناس میکنن، دوختش طبقه اوناس میکنن و مورد دوزیش تمام چیز کاراش طبقه اوناس پیش میبرن. هر کدامشون از صدق دل و حساب کار میکنن. خانمای افغانی را ما میفهمیم که هر چیزی را که کار میکنن از صدق دل کار میکنن، چون برشان یک مزد که به حلال که برشان به دست میاد به او یک کار خود بسیار باخانه پیش میکنن. طبعا این گام اول است که هر انسان میخواد در سعی کاری خود یک گام را برداره. ما در اینجا به خاطر آمدیم که باش که از اینجا کار خود شروع میکنیم که باش در آینده را تجارای ما سرمایه گذاری کنه و بالای ما توجه داشته باشن که ما در آینده کارهای خود وسعت ببخشیم و پیشرفت خوبی داشته باشیم. نمایشگاه کې چې موږ راغلي دا کوم تولیدات تاسو وینئ دا ټول وطني تولیدات دي او په خپله یې جوړوو. د کوثر انجینرینګ شرکت فابریکه په نساجي کې او د جمعه محمدي دویم پاس کې موقعیت لري. دا کوم خام مواد چې تاسو ګورئ چې دلته موږ راوړي یو میز باندې لیکي دي دا له خارجه راځي ټول. صرف جوړونه یې چې دا دلته دا کوم محصولات چې تاسو ګورئ دلته جوړېږي په خپل وطن کې په ښه کوالټۍ او ښه کیفیت سره. په زمین کې د پی وی سی وینډو دا چوکاټونه چې دا ټول موږ جوړوو. محصولات ما تمامش شیرینی‌باب است، انواع و اقسام کیک است، لدو داریم، مثلا خجور داریم، دیگه بقلاوه داریم، کیک ساده داریم که دستپخت خانه است و انواع و اقسام کیک‌هایی که مثلا شیری است و کیک روسی است، کاراملی روسی است. بر کار ما تا امروزی روز برگزاری نمایشگاه خیلی موثر مفید بوده. ما توانستیم هم مردم از محصولات ما استفاده بکنه، محصول به مردم معرفی بکنیم و هم یک مقدار مثلا وسایل که پولی که لازم است برای خود ما بگیریم. این جنس‌های مکس از قبیل شفاکن، زرشویی، دستشویی، دیگه کاغذ تشناب، دستکش، همین چیزا می باشه، پودر و تومات. دیگه این کشورها محصول کشور انگلستان است، از چین وارد افغانستان میشه، بسته‌بندیش از چین میشه. د لوی جرګې تالار کې مخکې کلونو کې هم دا ډول نندارتونونه جوړ شوي وو چې د سوداګرو او صنعتکارانو د کارونو د پرمختګ په برخه کې ښه اغیز کړی دی. همدارنګه د یو شمېر میرمنو لاسي توکو ته یې په ملي او نړیواله کچه ښه بازارموندنه کړې ده. سوداګر د دا ډول مثبتو هڅو ستاینه کوي چې په بېلابېلو برخو کې ملاتړ ترسره کیږي.